د اول نه تر اخره پورې ټول فلم چې دا د زما په کړه باندې داوود نام مهاجر په کړه باندې داوود I don't give a fuck man. This is not my life. ما یو هوټل کې آشپزي کوله پاریس کې چې زما یو ملګری او د غیر طریقه ما وکولای شو سینما ته لار پیدا کوم. دا فلم خو چې اصل کې د مهاجرت په کړه باندې دا. سلام ستړي مشي. په فرانسه کې یو افغان څنګه وتوانید چې په رستوران کې لاشپزي یو دم راوځي او په سینمایي فلمونو کې کار وکړي. د غزوان امرالله صافی دی. صافی صاحب سلام ستړي مشي. تاسو فرانسې ته کله راغلی که په سر کې دا وایي بیا څومره وخت ونیو چې د فرانسې په سینما کې یو فلم کې رول ولوبوي؟ زه په 2000 کال کې فرانسې کې ما د پناهندګۍ درخواست وکړ. ما یو هوټل کې آشپزي کوله پاریس کې چې زما یو ملګری او د غیر طریقه ما وکولای شو سینما ته لار پیدا کوم او انتخاب شوم د فلم لپاره. او دا مې اولین فلم و چې دوی سره ما کار وکړ په دې اول رول کې. او هیڅ کله ما اصلا سینما ته خپل نه انتلې فلم وګورم څو رسېږي چې ما په سینما کې کار کړی. نه څنګه دا کار جوړ شو چې تاسو یو سینمایي کمپنۍ سره معرفي سي او بل اخره په فلم کې کار وکړي؟ دا څنګه شروع شو د آشپزۍ نه؟ زما سره یو ملګری و چې د هغه یو فرانسوي دوستو تقریبا د یو کال رئیس دوی وختل چې دا رول چې چا د لپاره انتخاب کړي او دوی په لټنه کې وو. دوی ونه توانیدل چې دا رول د لپاره کس پیدا کړي. نو د دوی د طریقه ما بیا د رئیس سره چې سټوډیو لري دلته خپل کارګردان د فلم د ډیر فلمونه ډکلي دوی سره زما اړیکه وشو او یو 3-4 رول مهم د دې فلم ما ته راکړل شو چې د 3 کمرو د هغه لاندې ما دا ولوبول. بعد لاغه د شخصي ژوند په اړه باندې څه مشکلات مالته تیر کړي وو د اروپا کې د مهاجرت. نو د پاړه باندې بعد لاغه نه دوی د فلم ته انتخاب کړي. او تاسو چې کوم رولونه پکې لوبولې څه دي؟ دا فلم خو چې اصل کې د مهاجرت په کړه باندې دا کله چې افغانستان دولت سقوط کوي په 2020 کال کې او د دې کورنۍ د داوود نامه رول چې ما لوبولې د افغان هلک د دې فامیل ورور چې دا د برتانیایانو ترجمانی کوي هغه سره په افغانستان کې هغه ټول فامیل وړي لندن ته. بل اخره د داوود تنا پاتې کیږي په افغانستان کې او د ایران او ترکیه او د دې لارونه دا کیږي چې مهاجرت ته راوړي. او په اصل کې یو غټه اشاره سیاسون په اروپا کې اشاره شوی چې هغه کډوال چې راځي دلته اسناد نه لري یا اسناد نه ورکوي دوی په غیر قانوني توګه زی لندن ته یا د ترکیه نه ایتالیا پورې د زینو پور راځي کېشتیو کې. نو دې ته اشاره شوی ده په دې فلم کې چې دوی اسناد واخلي او نو دوی کولای شي په اسانه او په قانوني لار باندې خپل فامیل سره یوځای شي. او دې کې ما اول رول لوبولې دا چې ټول فلم زما په کړه باندې چرخیږي. بلې تاسو په کومه ژبه په دې فلم کې خبرې کړې دي؟ په فلم کې ما انګلیسي ژبه باندې خبرې کولې. بلې صافی صاحب کله چې فلم جوړ شو او راووت په سینما کې وچلید د خلکو خبرګون څنګه وو؟ کله چې فلم راووت او د فلم ټریلر نشر شو د ځینې رسنیو د طریقه د تلویزیونونو د طریقه د مهاجرو ډلې یو څه خبرګون نه وښودل چې د ډیر زیات کومنټونه او انتقادات وشو په دې باندې تر یو حد پورې تر یو څه وخت محدوده پورې. غیر دې نه ډیر خلکو خوښ او ډیر خلکو احساس د خوښۍ وکړ مهاجرو سره چې د په اړه باندې یو داسې فلم ډک شو چې فکر کوم دویم کې دریم فلم د مهاجرت په اړه باندې فرانسې کې ډکیږي. خدای فلم نوم که تاسو په پښتو کې وایي چې په پښتو سره نوم څه شي ترجمه کیږي؟
په فرانسوي کې کلکا ژوغ پا پلوس په نوم باندې ده، یعنی څو ورځې نه ډېر. د دې مطلب دا ده چې زه د یو فرانسوي کورنۍ سره د یو څو ورځو دپاره پاتې کېږم، نه ډېر. ښه، صافی صاحب تر هغه وروسته چې تاسو په دې فلم کې کار وکړ، بیا نورو فلمونو کې هم تاسو ته بلنه درکړل سوه چې نور رولونه هم ولوبوئ که څنګه؟ هماغه آخري او اولي فلم؟ نه، زه اوس مهال چې دا د ډېرو سینماګرانو سره او کارګردانو سره اشنا شوم د دې طریقه، او شته د ځینې رولونه د یو هغه دپاره راته پیشنهاد شوی ده، خو منتظره یو چې د دوی سیستم د فلم مکمل شي، بیا بعد له هغې نه معلومیږي. درخواستونه لرم. اوس نو تاسو څه کار کوئ؟ بیرته لاړئ رستوران ته اشپزي کوئ که نه؟ دا چې اوس د اکتورانو په کټګوري کې په فرانسه کې شمول یم او شناخت پیدا شوه د ډېرو هغه سره سینماګرانو سره. په څنګ کې زه هم سینما کار هم مخکې بیایم، او ورسره بیا په څنګ کې زه یو ایټالیایي آیسکریم دی چې هغې کې منیجر یم، په هغې کې کار کوم. او اشپزي مې دې د خاطره خوښه کړله چې د ژبې د خاطره، نو هلته طبعا مونږ په دري ژبه باندې خبرې کولې یا پښتو باندې، نو اوس چې د فرانسویانو سره کار کوم. کله چې دا فلم تاسو راووت او خپور شو په سینماو کې، تاسو په ژوند کې کوم خاص تغییر راغی چې تاسو ترې خوښ واوسئ اوس؟ بالکل صالح صاحب، اولین تغییرات دا چې زه ټولنې کې لاره مې پیدا کړله او ډېرو مشهورو څېرو سره اشنا شوم، او ډېر ځایونو ته لاړم، سفرونه مې وکړل، فستیوالونو ته لاړم. نو دا د خوښې ځای ده چې ژوند یو بدلون یې راوسته تر یو حده پورې. نورماندي کې د فرانسې په ښار کې کابوخ فستیوال په نوم باندې دلته مونږ فستیوال درلوده چې زمونږ فلم انتخاب شوی و، نور ډېر زیات فلمونه مو. نو په دې کې مونږ اولینه جایزه چې وه د هغې ځینه واخیستله. La petite